نن خو زموږ بدنصیبي دا ده، زموږ بدبختي دا ده چې موږ چې کله دا زنانې راوځي پلار به د مخه روان وي، وزړې سپین سرې ته چې سپین سرې وي هغه ته به یې غټه چادري ورکړي، زاړه کالي به ور اغوستي، لیکن چې ځوانه وي هغه به د خامک په پړونو کې د رنګارنګ د سنګار شام به ورکړي وي، د غمیسه ډک کالي به ور اغوستي وي، هغه به یې را روانه کړي، خلک به د مزغې رګونه پسې اړوي، په دې به هم ښه خبر وي. بیا نو ماجد صاحب ولې به دې ته غټه چادرې او پرده نه ورکوې؟ مورې ته دا سوچ ولې نه وایې چې ته دا خپله لور ته وایې چې لورې ته خپل عزت خوندې که دا غټه چادرې وکړه. یو ورځ د صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین په یو مجلس کې دا خبره روانه سوله چې په دنیا کې د ټولو څه غوره بهتره او ښه زنانه ښځه څوک ده؟ چا به ویل چې لمونځونه ډېر کړي، چا به روژې ډېر نیسي، چا به زکاتونه ډېر وکړي، چا به څنګه چا به څنګه. حضرت علي کرم الله وجهه کور ته راځي، د حضرت بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها څخه پوښتنه کوي چې په دنیا کې د ټولو څخه غوره او بهتره او ښه زنانه څوک ده؟ حضرت بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها په جواب کې ورته فرمایي چې هغه ښځه ده چې خپل ځان پټه وساتي و چاته ځان نه کې ورښکاره، د بل چا نظرونه پر دې ونه مښتي او د دې نظر پر بل چا ونه مښتي، یعنی څوک دې ته نه وګوري او دا چاته ونه وګوري. حضرت علي کرم الله وجهه راځي، هغه مجلس لا شروع دی، نه دی ختم سوی. هغه ته فرمایي چې زه خو کور ته ولاړم، د بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها څخه مې دا پوښتنه وکړه چې په دنیا کې د ټولو څخه غوره او بهتره زنانه څوک ده؟ هغې راته وویل چې هغه ښځه چې خپل هم څوک ونه ویني بل څوک دام نه وویني. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته دا خبرې دومره خوند ورکړي چې د ډېره خوند د زړه سې دا وویله چې فاطمة بضعة مني، فاطمه خو زما د زړه یو ټکړه ده. دومره خوند دا خبرې ورکړي چې فاطمه خو زما د زړه یو ټکړه ده. نو که چیرې ته وغواړې تم داسې ټکړه جوړېدلی سې چې خپل ځان پټ کړې، خپل عزت پټ کړې، ځکه په نن سبا وخت کې د ښځې دپاره د ټولو څه مهم دغه دی، د ټولو څه ضروري دغه دی چې دا خپل عزت خوندي کړي، خپل ځان پټ وساتي، د لږ خوشحالۍ دپاره خپل عزت او خپل خاندان سترګې ورټیټې نه کړي. د ټولو څه ضروري خبره دغه ده. او دغه مور د دغه اولاد فکر وکړي، دا دې په کورون نه ګرځوي چې وچ سوې نه یې وایي اوس لا دلته ولاړه سه هلته ولاړه سه، سبا به بیا هغه هلته بنده ناستې بیا خو نسې وتلی، اوس لا چکرونه وکړه. توبه استغفرالله.